با محمد حسین سواتی موږ سره ولته راتلو به ښه ګپې شپې داسې دی لکه زما ورور اسماعیل شهید به و طارق جمال لالا به و الله دې ښه ساتي زما استاد دی طارق جمال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو مراد علی کاټلنګ یم د پرواز ټي وي لخوا موجود یم په مردان یونس سټیډیم کې چرته چې د پښتو ثقافتي شو د پښتو کلچر شو جشن بهاره چې نوم یې د مردان تلواد ویا لګېدلې ده. نو دلته زموږ سره په دې شو کې ډېر ښکلي ښکلي فنکاران دي، ډېر ښکلي ښکلي آرټسټان دي، هنرمندان دي. ما سره په څنګ کې دې وخت کې د پښتو د ډرامې د پښتو د سټیج یو ډېر تکړه هنرمند یار حسین لالا موجود دی چې دا وی سره خبرې ترې کوو. یار حسین لالا ټول وړاندې خو تاسو شکریا ادا کوم، مننه کوم چې موږ پروګرام کې وخت خپل پروګرام کې تارکالي هم ستړي مشه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ښې جوړې د ټول مخکې خو زه تاسو د پرواز ټي وي شکریا ادا کوم او چې تاسو دونه موږ له راغی ډیره مهرباني. دی وخت کې مونږ د یونس پارک یو او یو امن میله لګېدلې ډېر ښایسته مزید او ډېر ښایسته رش دی، رنګ رنګ دغه دي پکې جولي دي پکې هر څه دي پکې زموږ پکې ښکلی ماحول دی، مزیدار ښکلی ماحول دی زموږ پکې شو ده. نو زه د خپلو مینهوالو ته هم وایم چې راشئ دا انجوای وکړئ. تاسو شکل محمد حسین سواتی صاحب سره ډېر زیات ملاویږي، نو د هغې تاسو ته مشابهت تاسو کېږي دا تاسو ته څومره څه پیدا ملاو شوې ده؟ ډېر هغه خو زما داسې دی لکه رور. زما امرالي نوم و ملګری مې و، هغه وفات شوی دی خو مشهور په ډډم و. ډډم ډډم. نو هغه به محمد حسین سواتی موږ سره ولته راتلو به ښه ګپې شپې داسې دی لکه زما ورور. والله که د رور نه ورته کم ګورم. دا راته ووایه چې ستاسو پیدایش کوم ځای کې شوې دی، کوم ځای کې لوی شوې، مطلب ابایي علاقه مو کومه ده؟ زما خو د پپو سره بانډه نبي کې زه پیدا شوی یم. هلته زموږ ځمکې دي، کورونه مو دي خپل، او پلار مې سکول کې استاد و. زه به چې کله سکول ته تلم نو خدای شته د هغه وخت نه ما ټي وي مې وي کتو چا کره به بس بلیک اینډ وایټ ټي وي په دې کلي کې به یو دوه کسان کورونو کې وو. نو زموږ په مالت کې نو والله چې زه به لاړم نو کله به ماته اوبه راډکولې، کله به مې څه کول. د هغې دغه بلکل مطلب یو دغه به سره که یو خوشامدي به دې کوو چې یاره ما دې ټي وي ته پرېږدي چې ما ټي وي له پرېږدي چې زه د مازدیګر دا 4 بجو والا ډرامه وګورم. د پښتو ډرامې به وي. بلکل. اسماعیل شهید به و طارق جمال لالا به و الله دې ښه ساتي زما استاد دی طارق جمال، زه د هغه شکریا ادا کوم. نو دا محمد حسین به موږ سره و. نو بس بیا زه دې فیلډ ته چې راتلم نو خدای شته زمیندارانو بس زموږ ځمکې دي، نو موږ ښار ته الوګان وړو. نو زه تره سره لاړم فلم ته بوی تلم. اوربل فلم لګېدلی و، اوربل بلیک اینډ وایټ. بلیک اینډ وایټ. بس دا یې نه زما شوق را پیدا شو سم را پیدا شو. بیا پکې سټوډیو ته هم لاړو، هلته هم وخت تیر کو، فلمونو کې فایټران وایټران هغه دی. ټي وي له بیا راغو، ټي وي کې هم کارونه کړي، ډرامو کې دغه رنګې ویټي خیبر کې. نو لګې و لا اوس هم سټرګل کوو. جی وړاندې ډرامه مو کړې وه، وړاندې فلم کړی، وړاندې مو سټیج کړی، شو بیسته څنګه رالی؟ وړاندې ما بېوزله کړې وه په پی ټي وي کې. وړاندې مې هغه وه او د هغې نه مخکې د اصف خان یو فلم و ډغره. او جی پای کې مو کار کړی و او بیا د نه پس زه راغلی وم ټي وي ته. نو ټي وي کې مې یو ډرامه دوه کې کار کړی خو بس بیا د سی ډي راووته، ویټي خیبر راووته چینل، بس بیا دې ته یې نښتو، بس دې کې لګیا وو. نو په ویټي خیبر کې خو ما ډېرې ډرامې وکړې طارق جمال ماما سره، خو نامې راته نه دي یادې. نو لګیا وو. باقي زه خپل هم چې دی نو داسې نه یم، خو لکه روزګار مې شته، شکر دی. د دې نه علاوه مطلب جاب کې؟ جی الحمدلله. زه اسکول کې یم کلاس 4 یم، لکه زه په دې خپه یم. مطلب سرکاري نوکري؟ جی. بیا خو بیا سرکاري نوکر خو زه خو ټیک ده، خو چې دا کم زما رونه بیګان دي کار خو سر وخوړو. نو کار ختم شو، سی ډي ختم شو، هغه فلم ختم شو. جی هغه مزې چرچې نشته. نو زمونږ کوم ملګري بېروزګاره دي هغه به همدغې ته کتنه و، خوړل او څکل او کور کرایي او
هر څه به کول هغه ختم شو بالکل نو دا خلک اوس ریړم نشي لګولې که لګی نو فنکار دغه چل چې دی یو داسې سټیج ته ورسي چې دی بیا عام کار کولی هم نشي کولی بیا ورپورې خلک خاندي هغه هم هغه خپل وروستي سوچ ته ځي ماضي دپاره چېرې زما خو به داسې ژوند و زه چې اوس دغه د ریړه لګوم ما پورې به خلک خاندي خو نه د بچو دپاره انسان هر څه کوي ځکه چې زه خو خپل ځاني والله که مال یو سړی راشي په ځمکه هم کښېنم ورسره خاوره کې هم کښېنم که زما د بچو د رزق ذریعه پې جوړېږي زه جارو هم وامه نو دا پروا نشته نو زه دې وروڼو ته وایم چې خیر دی که دې کار داسې کمې وکړو نو ځان کې یو غیرت او دغه پیدا کوي چې تاسو خپله مزدوري کوئ خپل کار روزګار کوي بچو له 100 روپۍ ګټئ خو بس څه وایم او بل دا چې دا غریبانو ته د کلچر د فنډ نه پیسې نه میلاویږي حکومت هم سپورټ نه کوي جی نو زه خو په دې خفه کېږم خفه نه یم چې چا له پیسې میلاو شي د هغه حق دی ټیک شو میلاو شو خو خفه په دې یم چې جونیر ته میلاو شي او سینیر پاتې شي دقیقه خبره ده نو په دې بیا ماله خفګان راځي ځکه چې توس یو جونیر ته ورکې او سینیر پاتې کېږي د هغه هم واړه بچي سینیر دی جی حق د هغه دی یار حسین لالا داسې یو واقعه ما اورېدلې تا یو فلم کې کار غالبا د اردو فلم پای کې تا کار کوو تاسو باندې ډزې شوی که دغه څه کیسه دغه کیسه راته لګو کا دا خو دغه ډرامه وه او دغه لمبي ډرامه وه طارق جمال پای کې مونږ باندې پیکچر آرټ سیټ ته مو ډزې شوي وي خو هغه داسې نه وي شوي هغه یاسې لرې لرې په مونږ ډزې وکړي چې یاره تاسو دې ځای نه ځئ لکه هغه دشمنداره خلک مونږ له خو پته نه وه نو هغې ډېرې زیاتې ډزې وکړي بیا طارق جمال وایي څه کوم راځئ دې ځای نه څه کوئ ځان مړ کوئ نو بیا هغه ځای نه راغو او اردو فلم خو ما جمال شاه سره کړی دی په 2015 کې بدله او جی هغه ایس پی آر فلم و جمال شاه پای کې ایب خوسو ماریا واسطی وا فردوس جمال و طارق جمال الله پاک دې وبخي اب بولوں که نہ بولوں هغه زمونږ د اردو اکټر دی اب میں بولوں که نہ بولوں هغه نوم خو را ذهن ته نه راځي هغه هم را سره نو هغه هم ډېر ښایسته فلم و هغه په اردو کې بدله دی او په انګلیش کې دی ریونج نو جی انټرنیشنل فلم و بالکل جی نو پای کې مو کار کړی دی نه بیا جمال شاه سره یو جذبې به نمري هغه یو ټیلی فلم جوړ کړی بیا غالبا دلته شوی پاټه سیکریټریټ والا کړی نو پته نه چې هغه بیا بند شو که څه شو که وچلېدو نو دا راته ووایه چې بچي مچي دې شته الحمدلله 3 مې زامن دي 2 مې لوریانې دي مال د خدای او یو لور مې عالمه ده ماشاءالله ماشومان د مدرسه کې سبق ښایي خپله مدرسه تعلیم معلم نو بس دغه کم ځای پورې چې ما رفتار په اسکول کې کړی هغه ځای پورې هغه یې مو کو و ماتا مو پورې هغه یې مو ویو ما هم ویلو مخکې دې دغه راکړو بولو تله نه جي بس وایي نه وایو نو ما وایي چې نه وایي زه سره زور خو نشم کولی زور خبره خو نه ده نو داسې بلې لور مې دغه کړی حفظ او زامن مې چې دي نو د مشري سعودي کې دواړه مشر او کس او روزګار کوي بس او الحمدلله غي ډېره مهرباني یا حسین لالا قدر منو دا یا حسین لالا چې تاسو پیژندلی نو موږ سره غف شپو لګو خوندونه مزیم ته واغستې اوس موږ نه اجازه غواړم هر چاته چې خوشاله اوسه آباد اوسه الله پامان